یو سړي د انګورو باغ وکړ او په اجاره یې ورکړ. بیا په یو اوږد سفر لاړو. کله چې د باغ د حاصل وخت راغی سړي خپل غلام ورولېږو تر څو له هغوی څخه خپله اجاره واخلي. اجاره دارانو غلام ووهه او تش لاس یې ورولېږه. مالک بل ورولېږلو. هغوی دا غلام هم ووهه او سپکاوی یې ورته وکړ او بیرته یې ورولېږه. بیا مالک دریم غلام ورولېږه خو اجاره دارانو هغه هم زخمی کړ او د باغ نه یې د باندې وغورځولو. نو د باغ مالک ځان سره وویل اوس به داسې وکړم خپل ګران زوی به ورولېږم یقینا د هغه به عزت وکړي. خو چې زوی یې ولید په خپلو کې یې وویل د باغ د مالک زوی دی راځئ چې مړی کړو او باغ به خپل کړو. بیا څه وشو استاذه؟ زوی له باغه وشړلو مړ یې کړ. اوس په مالک اجاره دارانو سره څه وکړي؟ راضي به اجاره داران به وژني او باغ به بل ته ورکړي. د دې آیات معنا ته وګورئ. کومه تیږه چې ګلکارانو رد کړه هغه په ښه ځای کې په کار شوه. څوک چې په دې تیږه ولویږي هغه به ټوټې ټوټې شي او که دا تیږه په چا ولویږي هغه به چیت پیت کړي